ډاکټر ناکامورا د بیا رغونې اتل کیدای شي چې زموږ لپاره تر ټولو ښه الګو وي. ولې موږ افغانانو کې یو ناکامورا نشته دی؟ راشئ چې موږ په ځان کې یو ناکامورا پیدا کړو، څو د ناکامورا لار تعقیب کړو، هغه د خپل د ژوند الګو کړو. جبران خلیل میگه جهان وطن من و شریعت قبیله من. ناکامورا در همین گفته تعریف میشه. ډاکټر ناکامورا له افغانستان سره ډیره مینه لرله. هغه د افغانانو لپاره یو نه هیریدونکی اتل دی او موږ ورسره تر پایه مینه لرو. ناکامورا د انسانیت، بشریت او افغانستان ته ژمن شخصیت و. ناکامورا یک شخص انسان دوستی که بدون در نظر داشت دین، فرهنگ و مرز برای مردم افغانستان خدمات بسیار زیادی را انجام داد. مردم افغانستان هرگز خدمات او را فراموش نخواهد کرد. جهان بهتر برای زندگی بسازیم. ناکامورا باشیم. ناکامورا د بیارغونې اتل. ترور ناکامورا به معنی از بین رفتن انسانیت نخواهد بود، اما باید گفت که جهان هرگز بدیل آن را نخواهد داشت. در این روزهایی که شهر کابل پایتخت افغانستان لقب آلوده ترین شهر جهان را میگیره، یکی از حامیان محیط زیست و سرسبزی را از دست دادیم. اگر 3 میلیون نفر نمای فیسبوکشان با عکس دکتر ناکامورا تزیین کنند هیچ تغییر نمیآید. اگر این 30 میلیون نفر به جاده ها برآیند و شعار بتن باز هم هیچ تغییر نمیآید. ولی اگر این 30 میلیون نفر 30 میلیون نهال غرس کنند تغییر بزرگ را در افغانستان شاهد خواهد بودیم. بیاین هر کدام ما یک نهال غرس کرده و یاد دکتر ناکامورا را زنده نگه داریم. ناکامورا فراموشت نمی کنیم.